خپلو مینوالو او خوښوونکو ته دا خبر ورکوي چې د راتلونکي یکشنبې خپرونه به د څیرو او خاطرو وروستنی پروګرام وي. هغه خویندې ورونه چې غواړي دا پروګرام ژوندی پاتې شي او پایښت عمومي کولی شي د دې پروګرام سره مالی کومک وکړه، او که نه نو د 2009 کال د جون د 28 نیټې پروګرام به وروستنی او د کتونکو سره د مخه لپاره برابرېږي. څرنګه چې دا مسؤلیت موږ په خپله خوښه نه و اخیستی او یو تعداد خلکو او دوستانو او ملګرو زموږ په اوږو راچولی، په دې خاطر باندې د هغې دوستانو نه هم دا هیله کوو او حتما دا پروګرام به د آریانا افغانستان د تلویزیوني شبکې مسؤول یا مسؤولین هم اوري ګوري به. که غواړي چې دا پروګرام ژوندی وساتل شي او پایښت عمومي، زه د تلویزیون د مسؤلینو او د افغانستان په ازادۍ، استقلال او ولس باندې د مینو افغانو خویندو نه هیله کوم چې دا پروګرام د کومک او که کومک یې نه که د بلې یکشنبې ورځ همدا وخت به سره که خیر یې مخه کوو. بله بله، السلام علیکم. شنوانده محمد داود مومند است که مومند صاحب خدای دې په خیر راوله. مهرباني زموږ ډاکټر صاحب خپل احترامات تاسو او تاسو محترم مېلمه ته په عرض رسوم. تاسو نن ورځ د افغانستان په ډېره مهمه مسله باندې خبرې کوئ، ولې زما دپاره بله مسله ډېره مهمه ده. تاسو د پروګرام د دوام او بقا مسله ده. که ستاسو پروګرام وي نو موږ دغسې مهم او بارزش او ملي پروګرامونه اورو، او که ستاسو دغه پروګرام نه وي نو موږ د دغسې پروګرامونو د دغسې مسایلو ملي موضوعاتو په ارتباط باندې د تحلیل او تفسیر نه محروم کیږو. زه مختصرا به د ملي ژبې په ارتباط سره یو څو خبرې وکړم مقدماتي توګه باندې تر مخه د دې چې خپلو عزیزانو ته خپله احتجاج څرګنده کړم. هغه دا چې موږ په دې خپل ژوند کې لیدلي دي چې همیشه د افغانستان د ملي ژبې د ستر مشر او د ستر ولس د اکثریت د ژبې سره د اپارټاید د پالیسي نه کار اخیستل شوی دی، او د دې یو عمده علت دا دی چې همیشه په ار کې د احمدشاه بابا بګیل او بې کلتوره لمسیان په ار کې ناست وو. د کلتور سره د دوی توجه نه وه، دوی سره ملي شعار، ملي وجدان او ملي شعور ژوندی نه و د دوی په زړونو فکر کې. یعنې هغه وخت چې زه په کابل کې وم، د حبیبې په زیاره لیسه کې ومه، موږ به اورېدل چې په محیط کې به ویل کېدل چې معذرت غواړم فارسي شیر و شکر است، افغاني گوز خر است. دغه برخورد د هغه وخت و د هغه ذهنیت و چې د ملي ژبې په ارتباط موجود و. زه نن ورځ ګورم چې د هماغو بګیلو ضد ملي عناصر د جملې څخه یو هماغه مصطفی ظاهر دی چې د افغانستان د پخواني پادشاه لمسی دی. نو زه فکر کوم چې داسې یو ضد ملي عنصر د سردارانو او محمدزو په تاریخ کې به ډېر کم لیدل کېږي. ځینې وخت د خدای پاک نه ګیله کوم چې خدای پاکه زموږ د وطنپال شخصیت مرحوم غریبیان صاحب ته یې وویل دا مصطفی ظاهر خپل حضور ته قبول نه کړ. خو په هر صورت دا د خدای کار دی. د ملایانو دوره راځي، د اشهد الشیاطین بحران الدین دوره راځي، په دې کې هم د فاشستي پالیسي نه کار واخیستل شو. د هغې نه تېره شو د حامد کرزي دوره راځي، په دې کې هم د اپارټاید پالیسي دوام کړی دی. که حامد کرزی وایي چې افغانستان د ایران سره همزبانه هېواد دی، زه وایم چې افغانستان د افغانستان سره هم زبانه دی، افغانستان د افغانستان سره هم مذهبه دی، افغانستان د هیڅ بل ملک سره هم زبانه نه دی. د موجوده تلویزیونونو پروګرامونه چې نن په دنیا کې اورو، په دې کې هم د ملي ژبې برخه 15% ته رسېږي یا نه رسېږي. په دغه پروګرامونو کې ستاسو پروګرام یو علمي محوري پروګرام دی. د دې نه 40 میلیونه افغانان په لر او بره پښتونیا کې په ملي مسایلو باندې مستفید کېږي او د دې نه برخه اخلي. نو که دا ستاسو پروګرام موجود وي، د دغسې ملي پروګرامونه به په د 40 میلیون نفره مستفید کیږي او که دغه پروګرام او دغه شمع مړه شوه
چې نن ورځ د اقتصادي تندباد سره مواجه ده، نو بیا به موږ دغه خبره ده، بیا به لاسونه د مچانو غوندې مکو. زه په دې عقیده یم چې په اروپا کې، په کاناډا کې او په امریکا کې په زرګونه عزیزان همدا اوس دا پروګرام اوري. زه د دوی حضور ته التجا کوم، موږ فقط 1500 نفرو ته ضرورت لرو، 1500 نفرو ته هر یو که $50 واچي، موږ دا پروګرام تر 2 کالو